که مونږ وګورو ډېر مونږ نه خلک دغه ګیله هم کوي چې یاره علما دې په دې باندې خپل موقف واضح کړي. عصري تعلیم دا د نارینه‌و دپاره د زنانو دپاره په دلته کوزه پښتونخوا کې بره پښتونخوا کې دا تاسو څومره ضروري ګڼئ او په دغه حواله صدیق جان عصري تعلیم د بچیانو د خو معلومه خبره د موږ تاسو ټوله تعلیم ور باندې کوو خاص کر بچیانی چې کم دي د انجونو چې کم تعلیم دی موږ ته یو مشکل چې لوی جوړ شوی دی هغه دا جوړ شوی زموږ په وطن کې خبره کوم تعلیم ضروري دی لازمي دی په هر حال کې ضروري دی. دا وزه کابل ته ولاړم نو افغانستان کې موږ چې په جاز کې تللو نو موږ تقریبا 180 کسانو 130 کسانو په 130 کسانو کې به 50 کسان زما وارو مطلب سیر و سیاحت والاو دا نور تقریبا اکثر مریضانو بیمارانو دا اسلام آباد لراغلی او ډاکټران لره بیا الته زه د یو ډیر غټ سړي سره ملاو سولم د حکومت هغه ته ما ویل مال ګوره دا کسان د هغه ځای راځي په زرو ډالر خرڅوي بیا د لیز موږ ډاکټران چې هغه ډیر کم داسې ډاکټران چې هغه امانتدار یې هغه امین یې هغه چاته تاوان رسوي پر داسې قصابانو باندې پیښ شي ویشلې تباهي کې بربادي کې بیا بیرته را روان یې نو که ته داسې وکړې چې مطلب هغه د پخواني لوی ملا صاحب موږ ورته وایو زاړه تحریک کې دا و چې لوړ ډاکټران بیا د باره سره وستلي وو ډېرې غټې تنخواوې ورکولې هلته بیا د خپلو خلکو علاجونه ورباندې کول نن هغه کسان دومره مجبوره دي چې معمولي بیماري دا معمولي بیماري خو په کار دا د سبا لره جوړ سي بیا داسې مطلب موړونه هم راغلي دي چې لس ورځې بعد د معمولي بیمارۍ څخه هغه مړ شوی ولې وجه دا ده چې هلته علاج صحیح نه روان نو دا خو ډېر لوی تاوان دی نو اوس که چیرې زما بچی ستا بچی زما میرمن ستا میرمه تعلیم والا یې نو هغه به په ما او تا باندې هېڅکله اکسپیر دوا ونه خوري خوراک ونه کړي پلانۍ دا اوس ماته خپلې میرمنې ویلې چې تا هغه پلانۍ بیکرۍ سه کیکونه راوړي وو دا اکثره چې د دې شان راوړي دغه اکسپیري ته یوه او دوې ورځې پاتې هغه اکسپیر شان بیا ولتا زما یو بچی دا ما ود کړی ده ولتا هغه لره دا کیکونه وروړي وو هغه چې وکتل په د سبا بل سبا هغه اکسپیري ډیټ چې دی هغه ته ښکاره سوی وو نو بیا هغه کیکونه وغورځول الانکه ما ګران ما هغه 1000 روپۍ 2000 3000 روپۍ ما شی اخستی وو دی غورځولي او مالتي په پرما ژغ کوي موږ یاره بده خبره تا ته څنګه وای اوس ګوره که دغه تعلیم ونه لري نو دا کیک په ټولو بچانو وخوري دغه بچان به سبا ټوله په هسپتال کې پراته بس تر دې حده پورې نورې خبرې پرېږده چې زه به د خپلې ښځې مطلب علاج چې دی هغه په نارینهو کوم که څوم د مجبورۍ په خاطر د نارینهو دپاره جایزه ده خو لیکن ما ته څه راپېښه ده چې دنیا ولاړه تر سپوږمۍ ځان ورسوئ زه په جازو په ښایستو موټرانو کې په موبایلانو کې یو ځای بل ځای او دلته چې پر دا ځای باندې رالم بیا زه صفر سوی یم خو زموږ تر ټولو بنیادي تاوان او نقصان د دې خبرې زموږ د وطن درته کوم دغه زموږ چې په خپلو بچیانو باندې تعلیم نه کوو دغه تعلیمي نظام زما ستا په لاس کې نه دی ما او تا خپله بچی سکول ته واستوو هغه سبا پر بله لاره باندې تللي مطلب هغه یونیفارم هم ورسره یي هغه د سکول کتابونه هم ورسره یي لیکن دا په بازار کې ګرځي دا په مطلب هغه پکنیک چې کوم پوینټونه دي هلته ګرځي دا په پارکو کې ګرځي بیا یې زموږ سره داسې چم کړی دی چې دا کم مطلب پر لوړه سطح باندې دي زموږ د بچیانو مطلب بلیک میلینګ کوي یا غسل خانه راواخله بیا د بیما باتروم راواخله نورې خبرې بیا زما او ستا بچیانو ته ډېره لویه لوبه جوړه کړې موږ له دې خبرې بیریږو دا بچیان سکول ته ناسته وو که زه په دې خبره پوه سم ماته دي ګارنټي راکړي چې یاره ستی به د عزت خیال ساتل کېږي د بچي خیال ساتل کېږي د عفت خیال ساتل کېږي والله خو به زه خپله سپین سرې عادې د 80 کالو ده هغه مې سکول لره ورولم او که ته ماته وایه چې یا ته به تعلیم دغه ورباندې کوې چې هغه مخلوط تعلیم دی هغه سبا زه د خپل ژوند زه د دې هفتې خبره درته کوم چې ما لره کیسونه راغلي دي دا زموږ د بچیانو چې چا سره ولاړه او څنګه ولاړه ولې ولاړه صحیح سلو نو اوس تا چې دغه لاره ورته خلاصه کړله او بیا وایي چې ته پوهېږې مطلب د لیوه پر مخ نو سړی بیا رمه نه یې لکه یې دی ماته ګارنټي د دې خبرې راکړي تمام علما به راولاړ سي دا خپلې بچیانې به سکول ته بوځي که ته وایي چې ته مدرسه چلوې نو تعلیم د انجونو ولې نه کوې یاره زه په مټې د الکوانو تعلیم تر یو ځای ورسومه د انجونو تعلیم یو ډېر لوی مطلب امتحان هم د ازمایش هم دی او د هر چا په وس کې هم نه ده په دې نسو کولی کنې په خپلو بچیانو تعلیم ضروري دی لازمي دی صحیح زبردست ډېر ښه مواقف